میدان وردګ یو کرنیز ولایت دی چې د تیرو کلونو په پرتله روان کال غنمو ښه حاصلات ورکړي. د یاد ولایت کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال په څه باندې 15,000 هکتاره ځمکه غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې به 19,900 میټریک ټنه حاصلات ترې ترلاسه شي. سږ کال د اوبو زیاتوالی شته دی او به مثال په زیات اندازه شته دي. په دغو حاصلاتو کې د کښت په اندازه کې زیاتوالی راغلی دی. سږ کال تقریبا موږ په 15,308 هکتاره ځمکه ټول ولایت په سطحه غنم کرل شوي دي چې په تخمیني ډول به دې څخه 19,900 ټنه میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شي. د یاد ولایت بزګران وایي په کافي اندازه د بارانونو ورېدل او د اوبو زیاتوالی یې په حاصلاتو کې د پام وړ بدلون راوستی. دوی له کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې غوښتنه کوي. الحمدلله بوس حاصلات ډېر ښه حاصلات وروره بوس اوبه شته وروره بوس امنیت شته وروره کراري شته وروره مشکل موږ د اوبو له خاطره نه لرو. شکر ته لور کالونه وروره بوس زغ ته څه کالې اوبه مو وروره فضل خدا په کال فضل خدا د بیخي له ټولو ښه کال و او حاصلات هم انشاءالله بیخي ښه راغلي دي. کچالو خو بیخي ښه دي او غنم انشاءالله ډېر کاکا غنم دي او انشاءالله ډېرې ښې اوبه وې ډېر ښه کال و. نو خدای دې ښه کړي د خلکو لپاره ډېر ښه کال و. د میدان وردګ ولایت کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش بزګرانو ته روزنیز پروګرامونه د دې لامل شوي ترڅو بزګران ښه حاصلات ترلاسه کړي.